قدرمنو مسلمانانو ورونو دې باندې زموږ او ستاسو ټولو ایمان دی چې قرآن کریم دا د الله کتاب دی، قرآن کریم د الله کلام دی. زموږ ټولو په دې باندې ایمان دی، که سپین ګیري دي او که ځوانان، که واړه دي او که لوی، زنانه دي او که نارینه، زموږ د مسلمانې ټولنې د ټولو ایمان دا دی چې قرآن عظیم شان دا د الله عز وجل کتاب دی. الله عز وجل مونږ ته رالیږلی د دې په خاطر چې زده کوو به یې، عمل به ورباندې کوو، ایمان به ورباندې لرو او حاکمیت به د کتاب د الله عز وجل ته ورکوو. الله عز وجل دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق را په برخه کړي. ډېر وخت د خلکو په ذهنونو کې داسې یو تشویش موجود وي، یاره اسلام او قرآن کریم دا به یوازې مونږ ته د لمانځه بیان کوي. زه مسلمان یم، دغه ده لمونځ ادا کوم، نه مې وینې کلمه وایم، زه په مسلمان کور کې پیدا یم، روژه را روانه ده، روژه هم نیسم، زه مسلمان یم که نه. او قرآن کریم ما یوازې د روژې او د لمانځه د زکات او د حج بیان ماته کوي، خو په دې باندې خو زه عامل یم، نو زه عامل د قرآن عظیم شان بلل کېږم. قدرمنو مسلمانانو ورونو، زه لنډه خبره تاسو ته کول غواړم او د تاسو توجه دې خبرې ته برابرول غواړم. موږ چې د لمانځه او د روژې او د زکات او د حج خبره کوو، دا د قرآن کریم یوه برخه ده. دا په یو څو آیتونو کې موږ ته دا بیان شوی، دا د اسلام برخه بلل کېږي. ټول اسلام له دې عبارت نه دی، دا د اسلام د عباداتو برخه ده. موږ د الله په نیز باندې مکلف یو چې موږ به الله ته بندګي کوو، هغه که بدني عبادات دي او که مالي عبادات دي، دا د اسلام یوه برخه ده. موږ مؤمنان یو، موږ به ایمان لرو د الله عز وجل په کتاب باندې او د الله په کلام به موږ عمل کوو. او په عمل کې لمونځ، روژه، زکات، ذکر و اذکار، نفلونه، جومات ته تګ، حرمینو شریفینو ته تګ، روژو نیول، دا د اسلام د عباداتو یوه برخه ده. البته د اسلام یوه لویه برخه دا هم ده چې موږ به قرآن عظیم شان د حاکم نظام په صفت باندې پیژنو. موږ مسلمانه ټولنه یو، زموږ په خاوره به داسې یو حکومتداري جوړیږي چې هغه نظام استنباط به د قرآن کریم نه شوی وي. موږ به داسې یو نظام د الله په ځمکه باندې لرو چې کله هم موږ یو چا ته جزا ورکوو، موږ به د دې جزا دپاره یو آیت کریمه پیش کوو، یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک پیش کوو، یا به یوه فقهي جزیه چې د قرآن کریم، سنت رسول، اجماع الامه او قیاس په توسط باندې مستنبته شوې وي، دا به موږ ولس ته پیش کوو او بیا به وایو چې موږ دغه قانون دی الله عز وجل قانون دی الله په ځمکه باندې نافذ کړی دی. له دې نه علاوه که د کوم ځوان فکر دا و چې یاره د دې نظام په ځای باندې باید د الله په ځمکه باندې دیموکراسي حاکمه شي، یا پرون د روس د یرغل په وخت کې کمیونیزم مفکوره موجوده وه، د الله په ځمکه دی یو کمونیستي نظام موجود وي، یا کپیټالیزم چې د سرمایهدارۍ نظام دی دا دې موجود وي، یا هم سیکولاریزم داسې یو نظام چې د دین نه ازادي پکې موجوده وي. یو ځوان، یوه زنانه چې څه یې زړه غواړي همغه دې ترسره شي. په خلاصو غوږونو به موږ دغه خبره زده کول غواړو چې دا غوښتنه الله عز وجل هم دې وساتي د یهودانو غوښتنه وه. دا کوم آیت کریمه چې ما تاسو ته ولوسته، په دې آیت کریمه کې الله دغه بیان موږ ته کوي. الله وایي افحکم الجاهلیة یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا د جاهلیت د وخت حکم غواړي، هغه حکم چې د الله د قانون سره په ټکر کې وي، دې ته حکم جاهلي ویلی کیدای شي، دې ته قانون جاهلي ویلی کیدای شي. هر هغه قانون، هر هغه حکم چې د الله د کتاب سره په ټکر کې وي، د الله د پیغمبر د احادیثو مبارکو سره په ټکر کې وي، دې ته حکم جاهلي ویلی کیدای شي. خدای عز وجل هم دې وساتي.